په زابل کې د کمپیوټر او عربي ژبې له یو ښوونیز مرکز څخه د نږدې 80 تنو فراغت د زابل ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د غزده کوونکو د کمپیوټر 9 میاشتنۍ او د عربي ژبې 3 میاشتنۍ زده کړیزه دوره په وړیا توګه پای ته رسولې چې ډیری زده کوونکي له بېوزلو کورنیو څخه دي. تقریبا 80 تنه فارغین دوی لري. دغه فارغین په دوه ډول دي، ځینې له کمپیوټر څخه فارغ شوي دي او ځینې له عربي زده کړې څخه. باید ووایو چې د اسلامي امارت له راتګ سره سم په زابل ولایت کې د ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. دلته د اطلاعات فرهنګ ریاست کې ښوونیز مرکز په فعالیت باندې پیل کړی دی. فارغ شوي زده کوونکي د کمپیوټر او عربي ژبې زده کړو زمینې برابرېدو څخه د خوښۍ په څرګندولو سره د خصوصي ښوونیزو مرکزونو د زیاتېدو او د زده کړې زمینې برابرېدو غوښتونکي دي. په دغه مرکز کې موږ تقریبا 6 میاشتې زده کړې وکړې او په دې کې مو مختلف هغه پروګرامونه چې هغه ډېر مهم ول، هغه د ادارو اړوند مهم ول، مثلا هغه کې افیس پروګرامونه ول، همدارنګه وینډوز پروګرام چې د کمپیوټر زده کړې پروګرام دغه مو پکښې کې تدریس کوي او زیات اخص مو ځینې واخیستل. اسلامي امارت څخه چې دا رقم نورې دورې زموږ په افغانستان کې د رقم نورو ولایتو ته یا ولسوالیو ته نقل سي چې ټول له دې څخه فایده واخلي. او د اسلامي امارت څخه ډېره امید دا لرو چې په افغانستان کې او خصوصا په د زابل ولایت کې داسې نور ځایونه هم پرانیسي چې په هغو کې موږ تعلیم ترسره کړو او هېواد ته خدمت وکړو. د زابل اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو په وینا د کمپیوټر او عربي ژبې زده کړو څخه د زده کوونکو د فراغت د دویمه دوره وه او په تیر کې هم لسګونو زده کوونکو د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي.